کوي په دغه ټوله پارلمان کې هیڅ زما غږ را سره بدرګه کړی نه دی. رئیس ورسره شریک دی په دغه ظلم کې، په دغه وینې زبېښونو کې، په دغه ټولو کې د زما څخه رانیولې بیا تر ما پورې تر رئیس د پارلمان تر اداري پلاوي حتی تر هغه کارکوونکو پورې ټوله په دغه ظلم کې په افغانستان کې شریکان دي. وزیر د تجارت را وغوښتل سي، وزیر د اقتصاد را وغوښتل سي، هیڅ نوه آمادګي موږ نه لرو. دغه اوس ګوره ښارونه و کرنتین ته ځي، ښارونه و کرنتین ته ځي، هیڅ بله ورځ ما یو پیشنهاد په دغه کې وکړي، په ولسي جرګه کې وکړي چې تاسې راسئ د 1 میاشتې یا 2 میاشتې معاش هر وکیل مکمل معاش تقریبا 4-5 لک افغانۍ کېږي، مکمل معاش د خپل ولایت د کونډې یتیمانو د بېوزلو د کرنتین سوي بېوزلو کورنۍ سره په والله بالله تعالی څومره بلا قسم درته وایم په دغه ټوله تالار کې هیچ زما غږ بدرګه نه کوي، هیچ چا راسره نه یوازې چې دا یې وکړله ځینې خلکو رشخندم کړله، دا زما اواز یې رشخندم کوي چې وروره ستا پر تا باندې به پیسې ډېرې، در حالې چې زه یو دغه وکیلان د جملې څخه یم چې په دغه پارلمان کې که یو 4-5 بېوزلي د هغو د جملې څخه یو زه بېوزله یم په دغه پارلمان کې چې تر اوسه پرې خپل موټر نه لرم. زه خپل د کشر ورور په موټر کې سپرېږم، دلته هم د هغه په موټر کې سپرېږم، په کندهار کې هم د خپل کشر ورور احمدشاه سیلاب نومېږي، د هغه په موټر کې سپرېږم. یعنی زه دومره بېوزله یم چې خپل ځاني موټر نه لرم. چې وکیل سولم ورور مې موټر راته دغه کړي، هغه پیسې درلودلې، هغه موټر راته، یعنی په دا رقم خپله په دغه رقم دردونکي ځورونکي حالت کې دا زه ژوندی چې زما ولس ژوند ونه لري، زه دا وکالت به څه شي؟ دا به زه نه پوهېږم چې دغه سیاسیون مو، دا وکیلان مو، دغه تجاران مو پر خدای باندې عقیده لري که نه لري، پر قرآن باندې عقیده لري که نه لري، په خدای پر پیغمبران عقیده لري، په ورځ د محشر باندې عقیده لري که نه لري، پر دغه باندې عقیده که پر دغه باندې عقیده وي نو بیا ولې دومره بېرحمه یو موږ؟ سهار تر مازدیګره پورې فساد موږ کوو، غصب موږ کوو، چور موږ کوو، فحشا موږ کوو، تجاوزونه موږ کوو، سود موږ کوو، ورور وژنه موږ کوو، غصب موږ کوو. یعنی کم غیر شرعي اعمال دی، افعال دی چې افغانان دې نه کوي او په دې کې ټول سره شریکان یو، دا ټول د افغانستان سره شریک. یو ظلم کوي بل ورته ګوري، یو خپل ورور وژني بل سترګې پر پټوي، یو چور کوي بل سترګې پر پټوي، یو غلا کوي بل سترګې، یو غصب کوي بل سترګې پر پټوي. نو خو زموږ دغه څه فرق اوس سره دغه اوس په دغه بازار کې د بازار کې د 1300-1400 افغانۍ څخه بوجي 2500 افغانیو ته د وړو ورسېدله. یو ډبه غوړي 3 برابره لوړ سو، بره دغسې لوړ سو، چای دغسې لوړې سولې، ډیټول 15 برابره، 6 برابره، 8 برابره، 7 برابره. در حالی چې ګدامو کې ما هر څه لرو، هر شی په ګدامو کې ستا ستانکزی ته محترم، هر شی په ګدامو کې ستا. د پارلمان رئیس، د پارلمان وکیلانو یو څوک راوغوښتی په دې باره کې چې وزیر د تجارت راوغواړي چې ولې وزیر د تجارت لغوه دغه جواز ځینې ډېر اسانه دي، دا کارونه ډېر اسانه کېږي. 48 ساعته دې ما ته وخت راکړي، 48 ساعته. که په دغه افغانستان کې ما دا نرخونه بیرته راکښته نه کړله او مواد هم هر څومره ما پیدا نه کړله، د دغه پښتونستان پر واټ باندې ما راوځړوي او پوس مې د بوسو ډک د نور د عبرت دپاره چې بل څوک بیا درواغ ونه وایي چې دغه هر تجار احتکار کوي، دغه هر تجار چې ګراني کول، دغه هر تجار چې په دغه کې ګودام کې دغه کوي مال لیلام که جواز ځینې دغه داسې مصوبه ورته صادره کړه چې د ده په ټوله کورنۍ کې بیا په ژوند څوک نشي کولی چې تجارت وکړي. 15 نفره ته په دغه رقم باندې که 6 نفر بیا دا جرات وکړي. زموږ ویره خو په سترګو ده. د دغه طالبانو په وخت کې په کندهار کې 3-4 نفرو غلا وکړله، د طالبانو یې لاسونه دغه کړله، لاس و پښه یې ورکته کړله. په کندهار کې دوکانونه به در چاته پورې د پیسو وډلې، خلک به لمانځه ته تلله، ولاکه دغه ویره وي، اندېښنه وه چې دغه یعنې که حکومت غواړي قانون تطبیق کړي او جدیت ولري، په دا غلا کې حکومت شریک دی، وکیل په غلا کې شریک دی، وکیل په چور کې شریک دی، وکیل په دغه کې دغه ټول اکثر په د پارلمان کې اکثره وکیلان چې دي، اکثره تجاران چې په دغه ټولو شیانو کې شریک دي، په دغه غلا کې، په دغه ناروا کې، په دغه چور کې، په دغه ظلم کې دغه ټول حکومت ورسره شریک دی. او که ورسره شریک نه وي زما خبره دي درواغ ثابته کړي، راولاړ شي نرخ دې کنټرول کړي، په ښار کې نرخ دې کنټرول کړي. لکه دا اوس چې زه د اتهام واردوم، زه به د تلویزیون پر مخ باندې د دوی څخه دغه وغواړم، بخښنه وغواړم چې ولا تاسې زه پر ناحقه باندې وم، تاسې پر حق باندې یاست. دغه هر څه چې پر موږ باندې پیښیږي، زه وایم چې کرونا به موږ مړه نه کړي، مګم بېوزلي، بېوسي، فقر، غربت او دغه
ظلم دغه به د کرونا څخه مخکې موږ مړه کړي. موږ متاسفانه او بدبختانه موږ د یوې کرونا سره دلته مبارزه نه کوو، موږ د لسهاو کرونا سره دلته مبارزه کوو. ورور وژنه مو یوه کرونا ده، غصب بله کرونا ده، چور بله کرونا ده، ظلم و بېعدالتي بله کرونا ده، ګراني بله کرونا ده، سخت زړونه بله کرونا ده. نه پوهېږم چې موږ دغه اصلاح کېږو څه وخت. خدای پاک خپل کور را باندې وتړی، د کور دروازې را باندې را وتړلې، د هغه څخه یې وروسته په کورونو کې بندیان کړلو پسې. ته وګوره دغه هر شی هر یو یې د خدای پاک یو ستر نعمت دی. په دې کې بیا هم نسو په دې باندې بیا هم نسو اصلاح. هلته وینو چې په یو هیواد کې هغه هیواد چې د ساینس ټکنالوژي او د طب د نګاه څخه د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې راتی ابر قدرتونه یې پر ګونډو کړله. هغه وینو چې په زر نفره د ورځې څخه وژل کېږي او پاتیا او جنازه هم نه کېږي، دغسې په پلاستیک کې سلوشن پر دغه کېږي. زر نفره په یوه غار کې ورته دغه کې وراچي، خاورې پر اچي. دا موږ نه اصلاح کوي. زه نه پوهېږم چې دغه افغانان دغه اصلاح کېږي چې د هغه اصلاح وخت یې څه وخت دی. دغه یو شی ما ډېر سخت ځوروي. په هر 24 ساعته کې ماته تقریبا 15 18 20 داسې ټلیفونان راځي چې هغه فقط دغه کونډې و یتیمان ماته بابا وایي، او زه په کندهار کې هم د کونډو د یتیمانو د بابا په نامه باندې دغه یم، یا د کونډو د یتیمانو د وکیل په نامه باندې. زه په هر 24 ساعت کې 1 ساعت 2 ساعت څخه زیات خوب نه کوم، د دوی د ژړا څخه، د دوی د فریاده څخه. زما همدا مې وس و چې د 2-3 میاشتو معاش مې کشر ورور احمدشاه سیلاب خپل د کومک را سره وکړي، او د 2 میاشتو مکمل معاش مې د پارلمان ده ما ورته ځانګړی کړي. هغه بل شی موږ نسو ورته رانیولی، فقط یوه بوجي وړه. هغه کسان چې په غارو کې اوسېږي او هغه کسان چې د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر باندې ټوله ورځ پر کثافاتو باندې کوتیو، بوتلو، کاغذ و دا شان ټولوي. مګم دا یو الهي عذاب دی د دې وڅنګ ته چې موږ د خدای پاک ته رجوع وکړو، ختمونه وکړو، خیراتونه وکړو، قرآن شریفونه ختم کړو، نفلونه وکړو، عبادتونه وکړو، دعاوې وکړو، زارۍ وکړو. خدای پاک د دې وڅنګ ته باید د خپل هیواد د بېوزلي، بېوسه، بېکسه او کونډې یتیمانو څخه اول وخت تر څو چې ملا مو د مسجد څخه غږ پورته نه کړي او د استاذ مو د مکتبه څخه محصل مو د خپل استعداد و سویې مطابق یا لوستو ځوانان مو غږ راپورته نه کړي، او د دې وڅنګ ته تجاران مو د خپل دغه څخه وسیله رحمي ونه کړي او حکومت مو قانون عملي نه کړي. زه د افغانستان راتلونکي ډېره دردونکې، ځورونکې او کړونکې وینو. ډېر نه که دغه تجاران خپل د میرمنو د طلا زکات ورکړي، ډېر نه د دوی د سرمایې نه، که د دوی د خپل د میرمنو د طلا زکات ورکړي، تاسو باور وکړئ چې ډېر بېوزلي به د دغه کرنټین باندې پوه نه سي. مننه کوم سیلاب صاحب، ډېره مننه. موږ بیخي پوښتنه ونه کړو، دومره خبرې ښکلې وې، داسې یو پیغام درلود د زړه له صدق نه وې. ځینې کسان خو دي چې هغه ریاکاري کوي، خو ستاسو خبره د زړه له تله وې. موږ بیخي پوښتنه ونه کړې، موږ ویل چې 1.5 ساعت نور هم چې خبرې مو کړې وې. موږ په ډېر دردونکې او ځورونکې او کړونکې، زه په هیڅ حالت کې ما ځان نه دی مستثنا کړی چې زه نو داسې ملایکه یم او یا زه نسبت تر نورو برتریت ورته کوم. آخري پیام یو غواړم چې یو لنډه کیسه د هغه ورته وکړم او ډېرې عبرتناکه ده. زه دا بحث دوستان ته وایم چې دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسې لږ مرستې ته یو بېوزلی، بېوسه، بېکسه څومره ضرورت لري. وایي ځنګل اور اخیستی و، توتکۍ یو څاڅکي اوبه ور وړلې، پر ځنګل یې واچولې. باز راغلی ورته ویې ویله چې ای بېعقلې، دا ستا په یو څاڅکي اوبه خو دا اور نه وژل کېږي. نو دې ورته وژړله چې بلې زه په دې باندې پوهېږم چې زما په یو څاڅکي اوبو باندې د ځنګل اور نه وژل کېږي. لیکن په ورځ د محشر او د حساب د کتاب په ورځ لوی مهربانه بېنیازه ستر ځواکمن الله جل جلاله زما څخه پوښتنه وکړله چې وخت یې ځنګل اور اخیستی و، نباتاتو، ژوي او حیواناتو ټول اور پکښې اخیستی، تا څه وکړله؟ ول زه به ورته وایم چې یا پروردګاره، زما دغه یو څاڅکي اوبه وس و، د دریابه څخه مې رااخیستلې پر اور باندې. دوستانو، ستاسو څخه ټولو څخه په ډېر درنښت سره هیله کومه چې د لوی مهربانه بېنیازه ستر ځواکمن قادر